تیر 40 کاله په افغانستان کې داسې حالات راغلي دي چې هغه مساعد نه وه چې په افغانستان کې پانګونه وشي، په افغانستان کې خدمتونه ترسره شي، په سبب د دې چې د خدمتونو لپاره تر ټولو لوی معیار اولنی شرط او اولنی تسهیل کننده امر هغه امن دی. حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام د مکې مکرمه په اړه دعا دا کوي. اولنی دعا یې دا ده چې رب اجعل هذا البلد آمنا، یا الله په دې شهر کې امن راولي. د امن راوستلو نه وروسته که سړی وغواړي هر قسمه پرمختګ او هر قسمه لاسته راوړنې هغه وخت کولی شي چې په هغه ځای کې سړی مأمون وي، مطمئن وي، پس له امن و اطمینانه بیا کولی شي چې تحقیق هم وکړي، څېړنه هم وکړي او هغه علمي تحقیق او علمي څېړنه د هغو لپاره تر ټولو لوی مبنا او اساس همدغه امن دی. دا چې اوس الله جل شانه و عم نواله موږ او تاسو ټولو ته دا زمینه مساعده کړې ده او دا موقع یې راته په لاس راکړې ده چې لله الحمد د امن په لحاظ په افغانستان کې په تیر ډیر دور کې دغسې مطمئن امن نه و راغلی. نو په دې لحاظ اوس زموږ او ستاسو د ټولو مسؤلیت جوړیږي چې باید د علمي پرمختګ وکړو، علمي څېړنې او تحقیقاتو ته ادامه ورکړو، د ملت او عوامو او خپل د وطن د خدمت لپاره هغه زمینه مساعده کو او هغه سي پیشرفت وکړو کوم چې په همسایه ممالکو کې هم مثال نه وي. چې لله الحمد د دې لپاره دا دي قدمونه پورته سوي دي او د تحقیقاتو په برخه کې د تیر کال راهیسې چې کله د تحقیقاتو علمي معاونت ایجاد شوی دی، دا یو ډېره ستره لاسته راوړنه وه په وزارت تحصیلات عالي کې.